محترمو ټولو ته بهتره معلومه ده چې اختر دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې وي. په کال کې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته او دې امت ته دوه خوشحالۍ ورځې ورکړي دي چې په دې کې به تاسو خامخا خوشحالي کوئ، او دا د الله فضل او کرم دی. لیکن ډېر مسلمانان داسې یو خاص کارځوانه طبقه چې دا بیا د دې امت لویه سرمایه ده، دا خوشحالي او د الله دا رحمت دا په غضب باندې بدل کړي، د الله په غضب باندې. همدغه رنګي دا نعمت دا په ناشکرۍ باندې بدل کړي، همدغه رنګي د الله په مخالفت باندې بدل کړي. دا ډېر د افسوس خبره هم ده او ورسره ډېره خطري خبره هم ده. نو په دې وجه باندې غواړم چې د دې خبرې وضاحت وکړم. دا ورځ موږ ته څه کول پکار دي؟ په دې ورځو کې یو خدا ده چې پاکې جامې اغوستل یا نوې اغوستل د چا وس کېږي، غسل کول، لمونځ ته تلل، هغه آداب زه نه بیانوم، هغه به علما بیانوي او د هغې بیان به شوی ډېرو ځایونو کې او چاته به کېږي. مهمه خبره زما په دې ورځ باندې هغه دا ده چې دلته دوه کاره دوه اعمال ډېر زیات مهم دي، په هغې باندې موږ ته امر شوی دی چې دا وکړو. یو په هغې کې دا دی چې د الله ذکر به کوو، واذکروا الله فی ایام معدودات، الله یاد کوي په دې د شمار ورځو کې دا څو ورځې دي. او دا به د مسلمان شان وي چې کله خوشحالي در باندې راله، الله در باندې یو نعمت وکړو، ته به الله ډېر یادې، د الله به شکر ډېر کوې، یا الله پاک دا د خوشحالي را باندې راوسته، دا نعمت را باندې تا وکړو. نو په دې وجه باندې هر نعمت سره د الله شکر به ډېر زیات کوې، هغه نعمت در باندې الله سوچنده کوي. په حدیث کې راغلی دی انها ایام اکل و شرب و ذکر الله عز وجل. دا دویمه خبره ده. د الله پیغمبر فرمایي علیه الصلاة والسلام دا ورځې ای زما امت ته وایي دا د خوراک او د څښاک ورځې دي، دا د غمونو ورځې نه دي. غم به تا خو ته خو په دې ورځ کې به هغه نه راتازه کوې، خوراک څښاک به کوې، خو ګوره دا خوراک څښاک دې د الله د ذکر نه غافله نه کړي. ورسره فرمایي و ذکر الله عز وجل، همدغه رنګې دا ورځې د الله جل جلاله د ذکر دی. ګورې دلته په حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم اول د ذکر نه مخکې خوراک څښاک بیان کو. دا د خوراک څښاک ورځې دي او د الله د ذکر دی. په کار خدا و چې ذکر موږ مخکې بیان کو، ذکر اول بیان شي نه. د الله جل جلاله پیغمبر ډېر حکیم انسان او هر خبره ورته د وحی په وحی باندې بنا او وحی به ورته کېدله. اصل وجه دا ده کله چې سړی صحت برابر وي او وږی هم نه وي نو طاقت وي په وجود کې، د الله ذکر به ډېر کوي. کله چې سړی وږی وي او خامخا یو فطري شی دی چې هغه باندې اثر وي، هغسې عبادت نشي کولی. نو علما فرمایي اصل کې به د اختر ورځو کې دا خوراک څښاک چې کوم دی دا د دې دپاره دی چې ته د الله ډېر ذکر وکړي، د الله ډېر ذکر وکړي. د موږ او تاسو په کار دی چې د الله ډېر ذکر په دې ورځو کې وکړو، ام خوراک وکړو، ام څښاک وکړو، اب نورو مسلمانانو ته ورکړو، خو د الله ذکر باندې یې راوړو. ډېر مسلمانان چې دا زما مهمه نکته واغه دا ده په دې ورځو کې داسې وي د الله ذکر څه کوي، د الله مخالفت کوي. اول مخالفت به دای چې سار به په مخ باندې چاړه راښکاږي، ګیره به پاکه ورته وخورئ. نو دا ته د الله مخالفت وکړو که د هغه خبره دې ومنله، آیا په دې باندې به الله راضي کېږي او که نه په دې به انسان الله ناراضه کېږي؟ اول خدا نافرماني پکې وکړو. دویم دا دی چې ډنګ ټکور دا ځوانه طبقه چې زه یادوم چې دا د امت سرمایه ده او په دې ورځ باندې د الله ذکر فرض مونځ کې چې هغې ته لاړ شي، هغه به لکه چې معافي دي ته ډېر خو داسې ځوانان وي چې ډېر پابند وي، خو اکثریت دا خبره من کوو. نو دا وی چې په دې ورځ باندې ډنګ ټکور، خیتي او دا عبس مجلسونه 2-3 ورځې پورې جومات دې ته معاف وي، جومات ته به نه راځي. نو دا ډېر د غفلت خبره ده. دا په دې ورځ باندې د شیطان د انسان ښکار که هغه د الله خوشحالي در باندې په غم بدله کړه، خو ته په ځان باندې خبر نه یې، ته په غم باندې واخوتلی، په مصیبت باندې واخوتلی. تا نه دا تمه وه چې ته به د الله عبادت وکړي، تا نه دا تمه وه د الله ذکر به وکړي، دعاګانې به وکړي، الله به ته بخښنه وکړي، مغفرت به ته وکړي. لیکن ته نورم شیطان راواغستلی، په ګناهونو کې ومنډلې. نو په کار موږ او تاسو لره څه دی عزتمندو؟ په کار موږ او تاسو دا دي
چې په دې ورځو کې خپله خاص کر ځوانان دې ته ضرورت ونه لرو چې بل څوک راته نصیحت وکړي خپله بس عاقلانې خپله دغه بډې وو او دغه نیک اعمال په دې ورځو کې وکړو خوشحالي هم وکړه یو بل ملګري سره هم لاړ شه هلته خوراک څښاک هم وکړه فرض لمونځونه هېر نه شي پام کوه ډنګ ټکور وانه اورې پام کوه چې نشه ونه کړي پام کوه چاته کنځلې ونه کړي پام کوه زنانو ته ونه ګوري پام کوه د چا غیبت ونه کړي او د چا پسې رشخند ونه کړي او فرض لمونځ پابندۍ سره وکړي که دا دې ونه کړل نو تاواني به شي دغه عظیمه ورځ په دې کې به ځان تاواني کړي نو باید موږ او تاسو سره پکار دي چې دې خبرو ته ډېر زیات متوجه شو